د لویدیځی حوزی د علماوو شورا نوبتی غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح تر مشری لاندی جوړه شوه. په دې غونډه کې د لویدیځی حوزی د علماوو شورا مشر د ګناه او معصیت په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه په ټولنه کې د ګناه د زیاتوالي په سبب ټولنه د تباهۍ لوري ته خوځوي او په دې کړنې سره د خدای د غضب لامل کیږي. د دین دی وتلي عالم په ټولنه کې د ګناه او معصیت د له منځه وړلو لپاره د حکومت او علماو پر اساسي اقدام ټینګار وکړ. د لویدیځی حوزی د علماو او روحانیونو شورا نوبتی غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا صالح په مشری ترسره شوه او پکې د ګناه او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وسوې. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح وویل په ټولنه کې د شته ناخوالو، ناامنیو او بدمرغیو ستر لامل د وګړو له لوري د بې شمیرو ګناهو ترسره کول دي چې په خبرې اوس اسلامي ټولنه د ډول ډول مصیبتونو باندې اخته شوي. شیخ الحدیث مولانا صالح وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته سپارښتنه کوي چې ګناه مه ترسره کوي ځکه ګناه د بدمرغیو چینه د لوی خاوند د غضب لامل کیږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را وصیت کردند، هم کرده که شما گناه نکنید چرا گناه سبب خشم خدا میشه. این علت این است که امروز همه ما مصیبت زده، غم زده، پریشان، فقر، قتل، ترور، اختطاف و صدها مصیبت دیگر امروز دامنگیر ما شماست. وقتی که نعوذ بالله ما مورد خشم خدا قرار بگیریم د دین دی وتلي عالم وویل چې په ټولنه کې د منکرات او فحشاو د مخنیوي لپاره حکومت مسؤلیت لري کوټلي کامونه واخلي چې ټولنه نور د تباهۍ لوري ته ونه خوځېږي. شیخ الحدیث مولانا صالح همداراز حکومتي چارواکي ګرم کړل چې نه یوازې دا چې په ټولنه کې د منکرو کسانو د فحشو او بیلاریو څخه مخنیوي نه کوي بلکې نیغ په نیغه لاس پکې لري او ورسره په کرغیرنو کړنو کې مرسته کوي. د لویدیځي حوزې د علماو شورا مشر همداراز په ټولنه کې د منکراتو او فحشو کړنو د مخنیوي په برخه کې د علماو څخه وغوښتل چې خپل درمند مسؤلیت او رسالت ادا کړي. اینجا دو طریقه مسئولیتی بزرگی دارند. اول دولت مردان، حال منکرات شهر اولیاءالله همه احاطه کرده. برای جلوی منکرات دولت مردان معمول میگیرن خودمون در منکرات شامل. شامل کابیشهایی که داخل شهر رو شما در مسجد چندان خبر ندارید. از بعض جوانای مسلمان مشاورندان مردم مشاورین همیشه کابیشه‌ها در این کابیشه‌ها چی حال است؟ با همکاری ملت خود مردم خود ما اعتبار داریم در مردم دیدیم. ما آرزوی ما این است دولت مردان ما د لویدیځي حوزې د علماو شورا نوبتی غونډه هر سه شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.